یو ملګري راته کیسه کوله چې په دوبۍ کې په کنسرت کې مې د ګل پاڼې نه داسې خوند واخیست او داسې سیکس مې ورسره وکړ چې هغه خوند به مې هیڅکله هیر نه شي. کله چې کنسرت پیل و، ځوان ګل پاڼې ته نږدې ورغی او په غوږ کې یې خبره ورته وکړه. ګل پاڼې وخندل، سر یې ورته وخوځاوه. ګل پاڼې لاس ورکړ. ځوان بیرته خپلې چوکۍ ته راغی خو ډېر خوشحال ښکارېده. د شپې په 11 بجو کنسرت پای ته ورسېده او ګل پاڼه خپلې کوټې ته لاړه چې په هوټل کې یې نیولې وه. ځوان خپل موبایل راواخیست او ګل پاڼې ته یې زنګ وواهه چې څنګه درشم، که څه وکړم. ګل پاڼې ورته وویل چې ژر راځه، صبر مې نشي، هله ژر راځه، 5 نمبر کوټې ته راځه. ځوان وویل چې زه هم ډېر ژر ورغلم. نو کله چې کوټې ته ور داخل شوم، ګل پاڼې خپل کمیس بسلی و او بنین ورکې و. کله مې چې ګل پاڼه ولیده په بنین کې، نو دومره شوق را باندې راغی چې همداسې مې ورمنډه کړه او ټینګه مې په غېږ کې ونیوه. ښکل مې کړه، زړه مې پرې پوست کړ، ډېر مو سره ښکل کړل. ګل پاڼه پړمخ سملاسته او کوناټي یې پاس شول. راته یې وویل چې لږ له کوناټو څخه خوند واخله. کله مې چې پرتوګ پرې ښکته کړو، نو د ګل پاڼې داسې پسته پسته کوناټي وو لکه مالوچې چې وي. ما هم پرتوګ ښکته کړ. نو کله مې چې کوتک د ګل پاڼې په کوناټو کې ور کېښود، کوتک ورو ورو په کوناټو کې ورسولوم چې ور خلاص شوم. ګل پاڼې مخ را بدل کړو. راته یې وویل چې څه دې وکړل؟ ما ورته وویل چې څنګه د کوناټو ته د ټینګې نه یم، خلاص شو. کله چې ګل پاڼې پښې پورته کړې، شرمګاه یې سختې اوبه کړې وې. کوتک مې ورباندې کېښود. اخ سم خوند یې وکړو. په ټوله شپه کې مو 7 ځله کار ورسره وکړ. نو داسې خوندونه به بیا هیڅکله را نه شي. ګل پاڼه خو اوس ډېره مشهوره شوې هم ده، بیا به یې هیڅکله راسره ونه منې.